الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن الصلاة سكن لهم والله سميع عليم أو كما قال الله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. زما عزتمندو محترمو مشرانو او قابل احترام ورونو او کوم کسان چې موږ یې ژوندۍ بڼه باندې ویني، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د سلام نه بعد د رب العالمین شکر ادا کوو په دې خبره باندې چې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو له عظیم عبادت توفیق راکړ او په دې خپله عبادت خانه کې راجمع کړو. د رب العالمین نه دعا کوو چې الله سبحانه وتعالی دې همیشه دغه صحتمندي او توانایي زموږ او تاسو په نصیب کړي او کوم کسان چې د هغې د مریضان دي یا نور څه شرعي عذرونه دي، رب العالمین د هغې له توفیق ورکړي چې دې عبادت ته راشي. کوم خلک چې په غفلت کې پراته دي، الله دې په هغې باندې رحم وکړي او خدای دې ورته هدایت وکړي. زما عزتمندو، موږ او تاسو هره جمعه د یو موضوع په باره کې وضاحت کوو. څنګه چې تېره جمعه ما د زکات په باره کې یو مسلې وضاحت وکړو او د هغې مختصر تشریح و. د وخت د کموالي په وجه باندې تمام مسایل او تمامې د موضوع سر ته نه رسیږي، نو بعضې مسایل پاتې شي، انسان سره څه سوالونه هم پاتې شي او شک او شبهات هم پاتې شي، واضح نه شي. هغې وجه دا چې وخت کمی، ځکه خلک کارونو ته ځي، نو په دې وجه باندې موږ هغه بیا په دوه حصو باندې تقسیم کړله. نو انشاءالله تعالی د دغه زکات دویمه برخه په هغې کې به وضاحت وکړو او د هغې اهم شی چې زه بیانوم انشاءالله تعالی د بعضې د زکات فواید دي چې څومره فیدي دي چې د اسلام قرآن او حدیث هغه موږ ته بیان کړي دي، او بعضې نقصانات دي زکات د نه ورکولو په وجه باندې چې قرآن او حدیث موږ تاسو ته بیان کړي دي، د هغې باره کې به انشاءالله تعالی وضاحت کوو. زما عزتمندو، موږ او تاسې الله سبحانه وتعالی د ایمان دولت موږ او تاسو ته نصیب کړی دی او د دې ایمان تقاضا دا ده چې انسان د الله مخلص او نیک او صادقه بنده جوړ شي. او د الله سبحانه وتعالی نیک او مخلص او صادقه بنده جوړېدو دپاره څو شیان ضروري دي؟ دوه شیان ضروري دي. یو دا چې د انسان د چا سره تعلق پیدا شي؟ د الله سبحانه وتعالی سره محکم قوي تعلق جوړول، او دویم د الله د مخلوق سره تعلق جوړول، د الله د بندګانو سره تعلق جوړول. بیا د الله سره تعلق جوړول هغه په څه شي باندې حاصلېږي؟ هغه په دې لمونځ باندې حاصلېږي. الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایي واسجد واقترب، تاسو الله ته سجده وکړئ او په دې سجده باندې د الله قرب حاصل کړئ. نو په سجده باندې د الله قرب حاصلېږي او په دې لمونځ باندې د الله سبحانه وتعالی تقدس بنده په د الله سره تعلق جوړېږي د لمونځ په وجه باندې. او بل په دې سره چې الله سبحانه وتعالی تعلق هم جوړېږي په دې لمونځ سره، بیا د بندګانو سره تعلق جوړول، هغې دپاره څه شی دی؟ هغې دپاره انفاق کول، انفاق فی سبیل الله. انفاق سره په انفاق فی سبیل الله باندې څه شی کېږي؟ د الله بندګانو سره تعلق جوړېږي، د الله په بندګانو باندې د الله دپاره خرج کول، په دې باندې د الله بندګانو سره تعلق جوړېږي. بیا زما عزتمندو، الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته په قرآن عظیم شان کې د صدقې د انفاق د دې امر کړی دی او بیا د هغې فضیلت هم بیان کړی دی. الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې فرمایي واقرضوا الله قرضا حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا الله قرضا حسنا. رب العالمین فرمایي چې تاسو منځ ادا کړئ، زکات ادا کړئ او خپل رب له قرض حسنه ورکړئ. الله سبحانه وتعالی د خپلو بندګانو نه د قرض مطالبه کوي. هغه الله چې هغه د اسمانونو د ځمکو مالک دی، هغه الله چې هغه رب العالمین دی، هغه تا نه ستا په مال کې د خپلو بندګانو دپاره د قرض مطالبه کوي. ستا په مال کې د تا نه د خپلو بندګانو دپاره د قرض مطالبه کوي. هغه الله مالک دی، هغه الله چې هغه رب العالمین دی، هغه ته ضرورت نشته دی تا نه د قرض مطالبه کوي. انسان د رب العالمین دی انداز ته حیران شي.
الله سبحانه وتعالى وی بنده ما سره قرض وکړه واقرض الله قرضا حسنا د خپل رب سره قرض وکړه واقرض الله قرضا حسنا الله وی مال قرض راکړه لیکن مال مرا کا بلکې زما هغه محتاج بندگان زما هغه ضرورتمند بندگان زما هغه یتیمانان بندگان زما هغه کمزوري بندگان معذور بندگان هغه فقراء او مساکین هغه ته زما لپاره په دنیا کې قرض ورکا نو الله سبحانه وتعالى فرمای تجدوه عند الله د قیامت پر ورځ به د مانه واخله تجدوه عند الله د قیامت پر ورځ د مانه واخله دا څومره بهترین انداز دی الله سبحانه وتعالى د خپل بندگان د الله په لار کې خرج کولو طرف ته ترغیب ورکوي مال در الله سبحانه وتعالى درکړی دی الله دنه فورا په هغه کې مطالبه نه کوي چې دا فورا مال راکړه تا نن پیدا کوم مال سار راکړه نه بلکې چې کله کال پوره شو به رب العالمین تا نه د زکات مطالبه کوي او د تمام مال مطالبه نه کوي چې دا تمام جمع کا د نیم مال مطالبه نه کوي چې دا نیم مال راکړه بلکې الله سبحانه وتعالى فرمایي چې څلوېښتمه حصہ ورکړه یعنی په سورې کې 2.5% الله سبحانه وتعالى تا نه مطالبه کوي د زکات او به دا چې د نکله واخلي رب العالمین به د دې په زیاتولو سره د دې په زیات ورکولو سره هم رب العالمین د تاسو سره وعده کوي چې ما د نواغستري اوس په څو چند باندې زیات در کومه د دې وعده در سره کوي نو دا د رب العالمین رحمت د خپل بندګانو باندې دا د الله سبحانه وتعالى شفقت د خپل بندګانو باندې چې رب العالمین د خپل بندګانو سره دومره شفقت او محبت لري به زما عزتمند زکات ورکول دي ډېر زیات مسائل دي او د دې په قرآن او په حدیث کې ډېر زیات فواید دي یو فائدہ اگر د زکات دا چې دا تکمیل ایمان ذریعہ ده ایمان په دې سره د انسان تکمیلیږي زکات ورکول سره کوم انسان چې زکات ورکوي ایمان په دې سره تکمیلیږي دغه فائدہ د زکات دا چې دا د رحمت الهی په دې سره حاصلېږي څنګه حاصلېږي الله سبحانه وتعالى قرآن عظیم شان کې فرمایي ورحمتي وسعت كل شيء وزما دا رحمت دا په هر شي باندې راخور شوی دی زما دا رحمت دا د هر څه لپاره پراخه دی به الله سبحانه وتعالى فرمایي فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه به دا رحمت به د هغه چا لپاره ولیکما څوک چې تقوا اختیار کړي او هغه زکات ورکړي نو زکات دا د رحمت الهی په دې سره حاصلېږي دویمه فائدہ ده دریمه فائدہ د زکات دا چې تقوا او پرهیزګاری په دې سره حاصلېږي الله به تقوادار او پرهیزګار خلکو کې به شامل کړي قرآن عظیم شان کې الله سبحانه وتعالى د متقین علایم ذکر کړی دي د متقین علایم کوم دي هدن للمتقین متقین علایم ذکر کړی دي او به الله سبحانه وتعالى فرمای چې یو علامه ده ومما رزقناهم ينفقون هغه مال چې موږ ورکړی دی هغه انفاق کوي مال ورسره د باغې کې خرج کوي نو متقین کې به شامل شي دغه په فهرست کې به ولیکل شي د دریمه فائدہ ده څلورمه فائدہ د زکات دا څوک چې زکات ورکوي دا د کامیابی راسته ده دا د فلاح لاره ده هغه څنګه زکات ورکول ولا دا د کامیاب خلکو په فهرست کې شاملېږي کوم خلک چې کامیاب دي دا غي په فهرست کې لیکل کیږي څنګه لیکل کیږي الله سبحانه وتعالى قرآن عظیم شان کې فرمایي رب العالمین د کامیابی لارې ښودلې دي یو لارې دا ښودل چې تاسو زکات ورکوئ الله رب العزت فرمایي په سورة المؤمنون کې قد افلح المؤمنون مؤمنان کامیاب شو کوم مؤمنان کامیاب شول والذین هم للزکات فاعلون چې هغه زکات ادا کوي زکات ورکوي نو د کامیاب خلکو په فهرست کې به ولیکل شي کوم کسان چې زکات ادا کوي پنځم فضیلت د دې زکات دا دی چې انسان د نصرت الهی مستحق کیږي دغه انسان سره د الله سبحانه وتعالى مرسته وي مدد سره وي د الله نصرت سره وي څنګه ور سره وي الله سبحانه وتعالى قرآن عظیم شان کې فرمایي لینصرن الله من ينصره څوک چې الله دین سره مرسته کوي کومک کوي الله سبحانه وتعالى د سره مرسته کوي کومک کوي الله د سره مرسته کوي پر دې آیات په لاندې الله سبحانه وتعالى فرمایي پرلپسې الذين إن مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور الله سبحانه وتعالى فرمایي کوم کسان لکه موږ په دې ځمکه باندې د اوسېدو طاقت ورکړی او دې څه کوي نو دې په دې ځمکه باندې د لمونځ پابند دي او د زکات پابند دي او خلکو ته په نیکۍ باندې امر کوي د بدل خلک باندې کوي په دعوت سره نو دا خلک څه شي دي نو دا خلک الله سبحانه وتعالى دغه کسانو سره مرسته او مدد کوي لینصرن الله من ينصره دا کسان د نصرت الهی مستحق کیږي الله دې نصرت او مرسته سره کوي نو دا پکې پنځمه فائدہ شپږمه فائدہ د زکات د ورکولو دا ده چې
نیکانو خلکو کې به شامل شي هغه خلک چې الله ورته نیک ویلی دی او الله وایي دا نیک یو خو ما تا ورته نیک ویو یو ته رب العالمین چې ورته قرآن کې نیک ویلی دی هغه خلکو کې به د الله سبحانه وتعالی شامل کړي کله چې ته زکات پابند وي الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې فرمایي انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر مساجد څوک آبادوي هغه څوک آبادوي چې هغه په الله او په آخرت باندې ایمان لري د چا چې په الله ایمان نه او په آخرت باندې ایمان نه هغه د مسجد سره څه کار دی د چا چې په الله او په آخرت باندې ایمان نه هغه څه چې هغه الله کورونه د مساجد آبادي بیا څه کوي واقام الصلاه د منځم پابند دی وآت الزکات او د زکات هم پابند دی ولم يخش الا الله د الله نه ما سوا د بل چا نه ویرم نه کوي فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین نو دا خلک به د کومو کسان نه دي من المهتدین د مهتدینو کسان نه دي نو زکات ورکول ولا د کومو کسان نه کیږي من المهتدین د هدایت یافته خلکو نه به کیږي نو ته به د دې کسانو نه به ولیکلی شي چې دا د من المهتدین نه دی کله چې ته زکات پابند وي او زکات دې ورکوو نو دا پکې څومره فایده شوه دا پکې شپږمه فایده اومه فایده د زکات واوره د زکات د ادا کېدلو هغه دا ده چې انسانانو په زړونو کې د خپل مسلمانانو ورونو چې کوم مسلمانان دي د هغې په زړونو کې خوشحالي راوستل دي ته یو چا نه زکات ورکړه او هغه د ستا زکات واغستو او یو ضرورت یې پرې پوره شو نو د هغه په زړه کې خوشحالي ور داخله شوله نو د هغې په زړونو کې خوشحالي راوستل دی اومه فایده د لویه فایده چې مسلمانانو په زړونو کې خوشحالي راوستل اتمه فایده پکې دا ده چې دا د اخوت اسلامي دپاره یو بهترین تعبیر دی د اخوت اسلامي دپاره مسلمانانو خپل مابین کې دوستی د مسلمانانو په خپل مابین کې محبت دغه محبت او دغه دوستۍ اظهار به چی سره کیږي دا په زکات ورکولو سره کیږي په معاشره کې هغه طبقه چې هغه مالدار دي مسلمان هغه غني مسلمان مالدار مسلمان هغه راپاڅېږي او د غریب مسلمان ورور له زکات ورکړي نو هغه غریب مسلمان هغه په معاشره کې هغه ته یو قسم حوصله مهیا شوله حوصله ورته مهیا شو د هغه د زړه نه هر قسمه احساس کمتري ناامیدي محرومي دا ختم شي او پیږي چې په دې باندې پوه شي چې په دې معاشره کې زما مسلمان ورور صاحب استطاعت ورور هغه د ما سره مرسته کوي او ما سره مدد کوي نو د هغه محرومي ختم شي بیا څه کوي دته دعا کوي او د دې دعا ورته کوي د مال لپاره دعا کوي د جان لپاره دعا کوي او د اولاد لپاره دعا کوي نو دا فایده پکې را چې مسلمان ورته ته دعا کوي او دا د اخوت اسلامي لپاره بهترین تعبیر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا مسلمانان په خپل مابین کې داسې دي لکه د عمارت په شان دي عمارت کې چې یو منزل جوړ شي نو بیا د بل منزل له تقویت ورکوي او بل منزل چې جوړ شي هغه به د بل له تقویت ورکوي او د مسلمانانو په خپل مابین کې دا داسې دي لکه د عمارت په شان دي یو بل له تقویت ورکوي او حدیث هم دا چې المؤمن لمؤمن کالبنیان یشد بعضه لبعضه وای د مسلمانانو خپل مابین کې مثال د عمارت په شان دی یو بل له تقویت ورکوي نو دا پکې اومه اتمه فایده ده نهمه فایده پکې دا واوره زکات چې څوک ورکوي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مصداق جوړ شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان څه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان داره که جسد واحد ټول مسلمانان دی جسم په شان دي نو کوم کس چې زکات ورکوي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان عظیم مصداق جوړیږي په معاشره کې د مسلمانانو خپل مابین کې شفقت او محبت او رحم سیل رحمی دا ټول د چی شری دیو جسم مانند دي دیو جسم په شانتی دي نو کله لکه جسم کې چې یو عضو یو حصہ دا درد کوي نو دا ټول وجود سره شریکيږي په دې درد کې یو حصہ چې بیمار شي نو دا ټول وجود سره ناراحت وي نو دغه شان یو مسلمان چې کله په تکلیف کې او تا هغه د تکلیف نه ویستو او هغه سره د ځان پر تکلیف کې شریک او تا ول ورک نو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث مصداق شولې چې جسد واحد ټول مسلمانان دی جسم په شانتی دي نو زکات ورکول سره ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث مصداق جوړیږي نو دا پکې نهمه فائدہ را لسمه فائدہ پکې دا چې د مال سره پاکیږي پیر جمعه موږ دې ذکر کړو چې الله سبحانه وتعالى فرمایي اے پیغمبره خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكي اے پیغمبره دې خلکو نه مالونه واخله او د دې مالونو په وجه باندې د دې خلکو نه صدقه او زکات واخله چې دې په وجه باندې مالونه پاک شي نو مال سره پاکیږي دا لسمه یو لسمه فائدہ پکې دا بهترینه پیدا زکات چې کوم انسان ورکوي په هغه کې الله سبحانه وتعالى حرص بخل او دا سنگدلی دا مرزونه پکې الله سبحانه وتعالى نه راجمع کوي بلکې دې په ځای الله سبحانه وتعالى کې خص صفات پکې راجمع کوي سخا پکې الله راجمع کوي بخشش پکې الله سبحانه وتعالى جمع کوي دغه شان
نور داسې رحمدلي پکې الله سبحانه وتعالی راجمع کوي. په داسې انسان کې الله سبحانه وتعالی بس صفات نه راجمع کوي، بس صفات دا پکې رب العالمین نه راجمع کوي. دا پکې یو لسم فائدہ پکې ده. دولسمه فائدہ پکې دا ده چې په دې مال کې برکت راځي. الله سبحانه وتعالی په دې مال کې برکت اچوي، دا مال سره زیاتیږي. او په دې باندې د الله پیغمبر قسم کړی دی چې په صدقه سره او په انفاق سره مال نه کمیږي. یو زما ستا قسم دی او یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم دی. په ظاهر باندې زما ستا حساب او زما ستا کلکولیټر هغه خو دا وایي چې دا کم شو، لیکن په حقیقت کې هغه نه کمیږي. ولې نه کمیږي؟ الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایي وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله سبحانه وتعالی فرمایي کله چې تاسو د الله لپاره څه شی ورکړئ نو الله سبحانه وتعالی د هغې بدله تاسو له نور درکوي، نور بدله الله سبحانه وتعالی درکوي. وهو خير الرازقين، هغه بهتر رزق ورکول والا دی. الله سبحانه وتعالی تعالی د هغې بېله بدله درکوي. زکات په خوشحالۍ سره ورکوي، ځکه د هغې بدله الله سبحانه وتعالی وعده کړې ده چې زه تاله د هغې نوره ښه بدله درکوم. بدلې رب العالمین ورکوي. او په ظاهر باندې خو دا کمیږي، لیکن په حقیقت کې دا نه کمیږي. او د دې مثال داسې دی لکه یو ونه وي ونه، او تر دې ونې دا شاخونه وي، نو په ظاهر باندې دا ونې کمزورې ښکاره کېږي. ته چې د هغې دا شاخونه وي دا کمزورې ښکاره کېږي او کمه ښکاره کېږي، لیکن په حقیقت کې هغه نور هم قوي کېږي او په حقیقت کې هغه نور شاخونه هم راوباسي. نو په ظاهر باندې داسې ښکاره کېږي چې د دې صدقې سره د عمل کم شو، لیکن په حقیقت کې هغه زیاتېږي، نور الله سبحانه وتعالی هغه زیاتوي. نو اتم دولسم فائدہ په زکات کې څه شی ده؟ دولسمه فائدہ په زکات کې دا ده چې مال سره نه کمیږي او مال سره نور هم زیاتېږي. دیارلسمه فائدہ پکې دا ده چې دا انسان الله سبحانه وتعالی د هر قسمه شرور نه ساتي، د هغې نه محفوظ کوي. الصدق رد البلاء، بلاګانې ته الله سبحانه وتعالی د انسان نه ودرېږي، د شرور نه محفوظ کېږي. څوارلسمه فائدہ پکې دا ده د زکات د ورکولو په وجه باندې چې د دې مال حفاظت په دې سره کېږي. دا مال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د زکات په وجه باندې تاسو خپل مالونه محفوظ کړئ. دا مال سره داسې محفوظ کېږي لکه ته چې په مضبوطو قلاګانو کې محفوظ کړي، داسې محفوظ شي. دې مال له الله سبحانه وتعالی مصائب نه را پیدا کوي چې دا پکې یو څه شي کې تاوان راشي او دا پکې لاړې شي. دې مال له الله سبحانه وتعالی شر نه را پیدا کوي چې دا پکې لاړې شي. الله سبحانه وتعالی دا مال محفوظ ساتي. دا پکې څوارلسمه فایده ده چې مال ورسره محفوظ کېږي د زکات په وجه باندې. او پنځلسمه فایده پکې دا ده چې د داسې انسان الله سبحانه وتعالی حاجت روي کوي، الله سبحانه وتعالی د حاجتونه پوره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته. وایي کله چې مسلمان د بل مسلمان ضرور حاجت پوره کوي، الله سبحانه وتعالی د دې انسان د دنیا او د آخرت حاجتونه پوره کوي. دا پکې پنځلسمه فایده ده. شپاړسمه فایده په زکات ورکولو کې دا ده چې د الله بندګان به ورته دعا کوي. ضعیف خلک، کمزور خلکو له تا زکات ورکړه، هغه خلک به تا ته دعاګانې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله رحم او د الله کومک او مرسته او رزق دا په چی سره حاصلېږي؟ دا د ضعفاو خلکو په دعاګانو باندې حاصلېږي. هغه خلک به تا ته دعاګانې کوي. نو دا تقریبا 14 فواید چې دا الله سبحانه وتعالی هغه انسان له ورکوي چې هغه زکات پابند وي او زکات ادا کوي. بیا د زکات نه ورکولو ډېر نقصانونه دي. دا خو موږ فواید بیان کړه، نقصانات یې ډېر دي چې څوک زکات نه ورکوي. بیا ټولو کې لوی نقصان، اول نقصان یې دا دی، دا کوم 14 فواید چې موږ ذکر کړل دا الله سبحانه وتعالی کوم انسان له ورکوي؟ هغه انسان له ورکوي چې هغه د زکات پابند دی، زکات ورکوي. نو کوم انسان چې زکات نه ورکوي هغه د 14 فوایدو نه محروم شي. دا 14 فواید چې موږ کوم ذکر کړل دا ول الله نه ورکوي. زکات نه ورکولو اول نقصان او لوی نقصان یې دا دی. دویم نقصان د زکات دا دی چې الله سبحانه وتعالی دا انسان په بخیلو کې او په حریصو کې ولیکي چې دا حریص او بخیل انسان دی، زکات چې څوک نه ورکوي. بل نقصان، لوی نقصان د زکات نه ورکولو هغه دا دی چې دا انسان په ځان کې د شرک علامه راښکاره کړي. الله سبحانه وتعالی فرمایي ویل للمشرکین لا یأتون الزکات وهم بالآخرة کافرون. هلاکت د مشرکانو لپاره د زکات نه ورکوي، د آخرت نه منکر دي. اوس مشرکان خو زکات نه ورکوي، نو په دې کې ترغیب د مسلمانانو لپاره چې هغه مسلمانان هغه الله مني او زکات نه ورکوي، نو دا به د قیامت په ورځ د مشرکانو په صف کې ولاړي. ویل للمشرکین لا یأتون الزکات وهم بالآخرة هم کافرون. زکات نه ورکول والا به دا به د مشرکانو په صف کې ولاړي. په دې آیات کې ترغیب د مسلمانانو ته. څلورمه نقصان د زکات د نه ورکولو هغه دا دی چې دا انسان به د قحط سالۍ شکار بشي. د قحط سالۍ کوم قوم چې زکات نه ورکوي په هغه قوم کې الله سبحانه وتعالی قحط راولي.
عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لم تظهر الفاحش في قوم قط حتى الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو قوم کې فحشا عام شي، علل اعلان شي او فحشا عام شي، نو په هغه قوم کې الله سبحانه وتعالی سره ولي دغه شان لا علاج مرزونه پکې الله راولي او با طاعون پکې الله سبحانه وتعالی راولي چې یو موږ تاسو په خپل سترګو باندې مشاهده کوو. لا علاج مرزونه پکې الله سبحانه وتعالی په هغه قوم کې راولي. الله سبحانه وتعالی هغه قوم باندې قحط مسلط کی والاوجاع، قحط په الله سبحانه وتعالی مسلط کی، دسې قحط په الله مسلط کی، دسې مرزونه په الله سبحانه وتعالی راولي التي لم تكن مضت في اسلافهم، چې د دې نیکونو او د دې ابا او اجداد هغه مرزونه نه ولیدلي، هغه قحط نه ولیدلی. د قحط شکلونه پیدا کیږي، د مرض شکلونه نوي نوي پیدا کیږي. دسې حالات به په الله راولي. او بیا په دې حدیث کې چې د حدیث پوره کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه قوم باندې چې هغه د الله په کتاب باندې فیصله نه کوي او هغه قوم د انتظار کوي د خانه جنگي چې باغې کې به خانه جنگي راځي. هغه قوم چې هغه په وزن کې په دې ترازو کې په دې وزن کې کمو بیشي کوي او په هغه قوم باندې به الله سبحانه وتعالی د دنیا غ بدترین ظالمان خلک به الله سبحانه وتعالی مسلط کړي. کوم خلک چې په وزن کې کمو بیشي کوي دومره سخت وعید زما عزتمندو بیان کړی دی زکات د نو ورکول. او په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ولم يمنعوا زکات فی اموالهم، او کوم قوم چې هغه په خپل مالونو کې زکات نه ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الا منع القطر من السماء، و هغه قوم باندې په هغه ځمکه باندې به د اسمان نه یو قطره باران نه راغلی، یو قطره باران دا به د اسمان نه راغلی الا ولو بهائم ولم يمطروا. وګ چېرې په دې ځمکه باندې دا چوپانان نه وي او په دې ځمکه باندې دا حیوانات نه اوسېدلې، الله به د دې زکات په وجه باندې په هغه ځمکه او په هغه قوم باندې یو قطره باران بر اسمان نه راغلی. دا څومره لوی وعید دی، دا څومره سخت وعید دی زما عزتمندو. زکات د نه ورکولو په وجه باندې څومره نقصانات راځي. بیا پنځم نقصان د زکات نه ورکولو هغه دا دی چې دا انسان د الله د رحمت نه لرې کېږي او دا انسان د الله د لعنت مستحق کېږي. حدیث دی په ترغیب و ترغیب کې، په ترغیب و ترغیب کې حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعن الرسول اکل الربا ومؤکله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه خلکو باندې لعنت کړی دی چې هغه سود اخلي او سود ورکوي، اخستلو والا ور خرڅولو والا، وکاتبه وشاهده، دا هغه په کاتب باندې او دا هغه په لیکلو والا باندې هغه باندې لعنت شوی دی. او بل والمواشم والمتواشم، هغه کسان چې هغه په خپل جسم کې دا نقشونه جوړوي، په خپل جسم کې نقشونه لکه دا تاتوګان او دا شیان، څوک چې په خپل جسم کې نقشونه جوړوي جوړول والا، او هغه څوک چې په خپل جسم کې جوړوي په دې باندې لعنت شوی دی، دا د الله د رحمت نه لري دي او په دې باندې د الله طرفه لعنت دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ومانع الزکات، او کوم کسان چې زکات نه ورکوي دا هم څه دي، دا الله سبحانه وتعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د لعنت مستحق دي چې زکات نه ورکوي. شپږم نقصان پکې دا چې دا انسان هلاکت ته ورخریب کیږي د زکات د نه ورکولو په وجه باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من کنز فلم يؤدي زکاتها، چا چې مال جمع کړ او زکات نه ورکوي فویل له، داغه لپاره هلاکت کې قریب کیږي چې دا ور داخل شي د زکات د نه ورکولو په وجه باندې. وم نقصان په دې کې دا چې قیامت په ورځ باندې دا کم مال چې جمع کړی دی الله سبحانه وتعالی ور دینه یو وزن توق به الله جوړ کی او د په دې گردن کې به ورواچي. قرآن په دې خبره باندې شاهد دی. الله سبحانه وتعالی فرمای ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله، هغه کسان الله سبحانه وتعالی فرمای مونږ په خپل فضل باندې مال ورکړی دی او به دې په مال باندې بخل کوي او دا بخل د وجه نه دا مال به چې کوي د الله لپاره به زکات نه ورکوي او هو خیر لهم، او دا ګمان کوي چې را زکات مونږ ورنکو نو په دې کې زموږ لپاره خیر دی. الله سبحانه وتعالی ورته فرمای بل شر لهم، بلکې دې لپاره ستاسو لپاره لوی تاوان پکې دی، بل هو شر لهم، لوی تاوان دی پکې دی، خیر دی پکې نشته دی. څنګه تاوان دی پکې دی؟ الله فرمای سيطوقون ما بخلوا يوم القيامه، د قیامت پر ورځ الله سبحانه وتعالی دغه مال چې تا پکې بخل کړو او تا پکې د الله دغه زکات دی پکې نه ورکو، واجب صدقات دی پکې نه ورکول، د دې مال نه الله سبحانه وتعالی یو وزنی توق جوړ کی او د انسان به نشي برداشت کولی. وزنی توق به الله جوړ کی او د انسان به نشي برداشت کولی. الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمای دا وم نقصان د زکات د نه ورکولو. اتم نقصان د زکات د نه ورکولو هغه شی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا قیامت پر ورځ باندې به الله سبحانه وتعالی یو مار را پیدا کی، مار، او دا مار
وی شجاع اقرب له زبیبتان، داسې مار به الله را پیدا کړي چې د ډېرو زهرو د وجې نه به د هغه پر سر باندې ویښتان نه وي او د ډېرو زهرو د وجې نه به د هغه پر سترګو کې نشانې جوړې شوي وي. او دا مار به دغه کس را زکات یې نه ورکوو، د ده نه به تاو شي او دا انسان به له دې شونډو نه راونیسي او دا به خبرې هم کوي. دا مار څه به ورته وایي؟ انا کنزکا انا مالکا، زه ستا هغه ذخیره یم چې تا جمع کړې ومه، زه ستا هغه مال یم چې تا ساتلی وم، زه ستا هغه بینک بیلنس یم، زه ستا هغه پیسې یم چې تا به هر وخت شمارېدلې او تا له ځان سره ساتلې وي او د الله حق زکات دې پکې نه ورکوو، فرض زکات دې پکې نه ورکوو، زه ستا هغه کنز او ستا هغه مال یم. وی دا مار به ورته وایي. یو لوی عذاب پکې دا دی. دا اتم نقصان نه پکې، نهم نقصان هغه پر زکات نه ورکولو کې څه شی هغه دا دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې دا ذلت او رسوایي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يموت رجل فيدعو ابلا او بقرا، ویو کس چې وفات شي او داغه نه اوخان پاتې شو او داغه نه دا بقر غواګانې ته پاتې شولې او د لا يؤدي زکاتها او په هغې کې زکات نه ورکړې، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به دغه حیوانات دا به الله سبحانه وتعالی ډېر لوی کړي. جاءته یوم القیامة اعظم ما کان، دومره لوی به راغلی وي چې داسې حیوانات به نور نه وي. دا حیوانات به نورم لوی شي، نور به هم طاقتور شي او دا به د قیامت په ورځ باندې راشي او دا خپل مالک دا به خپل خپو لاندې کړي او بیا په خپلو شاخونو باندې وهي تر هغه پورې به دا سزا جاري وي حتی یقضى بین الناس، تر څو پورې چې رب العالمین د ټولو مسلمانانو مابین کې فیصله ولیکي. دله په دې طریقه باندې عذاب ورکوي او دله به سزا ورکوي. دا زکات د نه ورکولو د وجې نه نقصان. بل لسم نقصان د زکات د نه ورکولو هغه دا دی چې مانع الزکات فی النار، زکات نه ورکول ولا به چرته دا سوري لاندې به ولاړي جنت کې به نه، مانع الزکات الا فی النار، دا په جهنم کې د قیامت په ورځ باندې دی به په جهنم کې زکات د نه ورکولو په وجه باندې. نو زما عزتمندو دې نقصانات دي. بیا زما عزتمندو دا زکات ورکول دا د انساني همدردۍ د وجې نه کېږي. انسان د انساني همدردۍ په بنا باندې خپل هغه محبوب مال هغه د الله دپاره خرج کوي. کله چې انسان کې درد دل را پیدا شي، د درد دل د وجه نه انسان کې احساس را پیدا شي او دا احساس د وجه نه انسان زکات ورکوي. انسان کې رفق نرمي په انسان کې را پیدا شي. زما عزتمندو دا نرمي ډېر اهم شی دی. موږ او تاسو له پکار دي چې موږ او تاسو کې نرمي موجود وي. نرمي چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من حرم الرفق فقد حرم خیر كله. کوم انسان چې نرمي نه وي هغه ډېر خیر نه محروم دی. ولو که ته ډېر لوی عالم شي او تا کې نرمي نه وه نو ته نیک انسان نشي جوړېدلی. ولو که ته لوی ډاکټر شي او تا کې نرمي نه وه د زړه نرمي نو ته نیک انسان نشي جوړېدلی. ولو که ته لوی حاجي شي او هر څومره حاجونه دې کړي تا کې د زړه نرمي موجود نه وه نو ته نیک انسان نشي جوړېدلی. نیک انسان هله جوړېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په هغې کې رفق نرمي پکې موجود وي. من حرم الرفق فقد حرم خیر كله، هغه ټول خیر نه محروم دی. د دې نرمۍ په وجه باندې موږ او تاسو یو بل زکات ورکوو، د یو بل سره محبت ساتو، د یو بل سره همدردي او دلسوزي ساتو. بیا زما عزتمندو را زکات دا کومو کسان له ورکول پکار دي نو هغه به په انحصار سره ووایو چې 8 قسمه کسان الله سبحانه وتعالی قرآن کې ذکر کړي دي. 8 قسمه د دې نه ما سوا زکات بل چا له ورکول دا جایز نه دي. د دې اهمې مسلې موږ تېره جمعه ذکر کړې وي نو په انحصار سره به دا ذکر کوم چې هغه کوم کسان دي. 8 قسمه کسانو کې څوک دي؟ فقرا دي، مساکین دي، عاملین دي، والمؤلفة القلوب دي، او غارمین دي، او وفي سبيل الله او وابن السبيل دي. 8 قسمه کسان په سورة توبه کې په 80 نمبر آیات کې الله سبحانه وتعالی ردی وضاحت کړی دی. دا د رب العالمین احسان دی چې دا مسله دومره واضحه کړې ده چې شک او شبهات پکې نه وي. دومره رب العالمین واضحه کړې ده. فقیر هغه انسان ته ویل کېږي چې هغه سره څه ناڅه مال موجود دی لیکن ګزارې ورباندې نه کېږي. دومره آمدنې دی چې د ضرورت اصلیه ورباندې نه پوره کېږي. ضرورت اصلیه دا ورباندې نه پوره کېږي. څه ورسره شته دی لیکن ډېر ورسره نشته دی او صاحب نصاب هم نه دی. دته فقیر ویل کېږي دله زکات ورکول. دویم قسم چې کوم دی مسکین دی. مسکین دې ته ویل کېږي چې هغه د فقیر نه بدتري. مثال خبره څه نه لري، هغه لږ فقیر خو به یې ورسره څه لرل لیکن دا مسکین هېڅ نه لري او دی مثال معذوره دی، مزدوري هم نشي کولی یا مریض دی مزدوري هم نشي کولی نو دته مسکین ویل کېږي دله زکات ورکول. دریم قسم مؤلفة القلوب. مؤلفة القلوب هغه کس ته ویل کېږي چې پیدایشي مسلمان نه وي، غیر مسلم وي او دا اوس مسلمان شو، غیر مسلمه دی اوس مسلمان شو نو دله د ده د دلجویي په خاطر باندې زکات ورکول. نو دې فایده خو دا ده چې یو به د اسلام سره محبت نور هم زیات شي او د ده د ایمان به نور هم زیات قیمتي شي چې دا مسلمانان وګوره دغه کمزورو خلکو سره هم مرسته کوي، د هغې سره کومک کوي.
لیکن په شرط دی چې هغه غریب وي مسلمان شو لیکن غریب دی صاحب نصاب نه دی نو دله زکات ورکول قرآن عظیم کې الله سبحانه وتعالی فرمای والمؤلفة القلوب دله زکات ورکول څلورم قسم چې کوم دی فی الرقاب رقاب دې ته ویل کېږي چې ګردن آزادول ګردن آزادول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د په وخت کې د غلام برده چې ورته ویل کېږي د هغې ګردن آزادول لکه هغه ته به خپل مالک ویلي چې ورشه ته مال راوړه دومره مال په مقابل کې ته ما آزاد کړلې نو صحابه کرام به راپاڅېدل هغې به په زکات کې هغې له دغه پیسې ورکړې د هغې ګردن بې آزاد کړه چونکې اوس وختونو کې د غلامانو هغه سلسله ختمه شوې ده اوس وختونو کې مثال خبره یو کس دی بندي دی او دغه اولاد دي دغه بچو له دا ورکول دغه بچو سره کومک کول یا داسې کس دی چې یو کس دی قتل خطا ته شوی ده په ټکر کې یو څوک وفات شوی دی او هغه د دې مقتول وارثان د دنه اوس دیت غواړي که دیت ورنکړي نو دا اعدام کیږي نو داسې د ده دیت ورکول د دې کس دپاره د ده له دې دیت کې هم دا زکات ورکولی کیږي نو دا کوم دي هغه وفي الرقاب ګردن آزادولو والا او پنځم هغه کسان چې هغه غارمین دي غارمین هغه کسان ته ویل کېږي چې هغه مقروض دي قرضداري دي قرض ورباندې دی خو دا قرض یې د څه دپاره اخیستی دا قرض کې سود نشته دی دا قرض یې د زیاتي شیانو دپاره نه دی اخیستی بلکې د ژوند یو ضرورت دپاره اخیستی شرعي ضرورت دپاره او اوس قرضدار دی نو دې قرضداري له په زکات کې قرض ورکول نو دا هم صحیح دي او بل دغه قرضدار که ته ولې ټول د ده لپاره دا قرض ورکړي هم صحیح ده او که هغه سره نیم اشتری او نیم ولې ته ورکړي چې هغه پرې خپل دا پوره قرض خلاص کړي هم صحیح ده دې ته والغارمین ویلی کېږي او یو کس پورې ستا قرض دی تاله نشي درکولی هغه هم په زکات کې دا قرض ورکولی شي دا ورکولی شي دې ته والغارمین وایي او پنځم بلکې شپږم فی سبیل الله فی سبیل الله نه مراد د الله په لاره کې هغه کسان چې د الله په لاره کې جهد کوي لکه هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وختو کې به غزواتو له تلل او د هغې سره به سورلی نه وه د هغې سره به وسایل نه نو هغې له به زکات کې به ورکېدل اوس په دې وختونو کې لکه مثال هغه کسان چې هغه د مدرسې طالب علمان دي کوشش کوي د الله د دین دپاره چې سبا هغه عالمان فارغه شي هغه د دین د زده کړې او معلمان فارغه شي د مکتب او د پوهنتون سره خو بیا مرسته او کومک کېږي لیکن د مدرسې سره کومک نه کېږي نو هغه طالب علمانو له زکات ورکول دا په کومو کسانو کې دي وابن السبیل په هغه کسانو کې داخل دي مدرسې له زکات ورکول هغه بېله مسله ده زکات د مدرسې باره کې زه نه وایم بلکې هغه کسان چې کوم کسان په مدرسه کې طالب العلمان دي محصلین دي هغې له ورکول نو هغې له زکات ورکول دا هم په دې دغې کې حساب دي وابن السبیل کې او بل ابن السبیل د لارې مسافر د لارې مسافر داسې یو کس دی راغلی دی مسافر دی او ده سره صاحب نصاب هم دی پیسې هم ورسره شته دی لیکن اوس دا مسافر شوی دی او ده سره څه شی نشته دی هغه د بانک کارت هم دې کور کې پاتې شوی دی پیسې ورسره دي کمې دي اوس په دې سفر کې د سره نور پیسې نشته چې خپل ضرورتونه پوره کړي نو ده که دا صاحب نصاب هم وي او دا د سفر د وجې نه او ته د دین کار پسې هم نه دی راوتی بلکې خپل دنیي او غرض پسې راوتی دی نو ده له زکات ورکول دا څوک دي وابن السبیل د لارې مسافر لیکن دلته بعضې خلکو داسې یو د تجارت سلسله جوړه کړې ده هغوی چې دا میاشې پرې جوماتونو کې وخیږي زه مسافر راغلی د فلاني ملک نه او ماله چې کوم دی مسافر مصرف را سره نشته دی نو خلک هغې له ورکړي هغې لاړ شي بل جومات ته بیا نه وځي بل جومات ته نه وځي نو دا هسې تجارت دی بلکې دې کې فکر کول چې کوم مستحق انسان یي که هغه ولو صاحب نصاب می ناغله په دې ابن السبیل د زکات ورکول بل اخیری چې کوم دی اتم هغه عاملین دي عاملین هغه خلک دي چې هغه د زکات په بخش کې هغه کار کوي یعنی په هغې باندې مامور دي زکات راجمع کوي عشر راجمع کوي نو د دې زکات نه هغې له د معاش ورکول دا د زکات نه ورکولی شي دا بر دې دپاره نه چې ته زکات مستحق ته زکات والا د زکات په نیت نه بلکې د معاش په نیت باندې هغې له دا معاش ورکول دا جایز دي دا هو کسان چې کوم دي دا صاحب نصاب دي او دا اتم عاملین چې کوم دي دا صاحب نصاب دي که دا صاحب نصاب وي نو دا ور دي زکات نه معاش اخیستلی شي هغه کسان چې هغې زکات را جمع کوي او بیا مسلمانانو ته رسوي نو هغې که د زکات نه خپل معاش علي نو هغې اخیستلی شي او زکات امیر او غریب د هغې دپاره شرط نه دی نو دا اته قسمه کسان چې موږ په انحصار سره ذکر کړل تشریح ته ضرورت غواړي چې دې باندې دا هغه کسان دي چې الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې یاد کړي دي چې تاسو دې له زکات ورکولی شئ بیا په دې کې مدرسې له زکات ورکولی شي که نه مدرسې له په هغه صورت کې علمای متاخرین او محققین د هغې دا رایه ده چې یو کس د هغه په خپل مصارف باندې مدرسه جوړه کړې ده د دې مدرسې بیل دا ورکوي د دې مدرسې د استادانو معاش دا ورکوي تمام مصارف یې دا ورکوي نو اوس په دې وخت کې دله بیا زکات ورکولی شي کومه مدرسه چې په چاندو جوړه شوې ده ځکه چې زکات دپاره تملیک واحد شرط دی
تملیک دا چې یو کس مالک کول. نو د هغه مدرسې چې په چاندو جوړه شوې ده نو هغې کې اصلي مالک نشته دی. هغه جومات چې په چاندو جوړ شوی دی په هغې کې اصلي مالک نشته دی او په زکات کې تملیک شرط دی. نو دې د وجې نه هغه کس چې په خپلو پیسو باندې دا جوړه کړې ده نو هغه له بېرته زکات ورکولی شي چې هغه په اخراجات وچلوي. او هغه کسان چې هغه په چاندو باندې جوړه شوې ده په خپلو پیسو چا نه ده جوړه کړې شخصي نو هغې کې زکات نشي ورکولی ځکه چې تملیک پکې شرط دی. مثال خبره پول دی. اوس د زکات په پیسو باندې پول نشي جوړولی ځکه اته کسان موږ ولیدل چې قرآن عظیم شان کې الله سبحانه وتعالی ذکر کړي دي په دې کې دا کسان نشته دي. لیکن په هغه صورت کې ته پول جوړولی شي چې یو کس را پاڅېدلی دی د صدقې په نیت باندې نیم پول جوړ کړی دی او نیم پاتې دی او ته راولګېږي هغه کس چې هغه اوس مالک دی چې هغه دا جوړوي ته هغه له زکات ورکړي او هغه د باقي پول تکمیل کړي او سر ته ورسوي ځکه چې اوس هغه مالک شو دلته هغه تملیک پکې راغی نو هغه له زکات ورکولی شي. نو په دې صورت کې بیا زکات ورکولی شي. په نورو صورتونو کې زکات ورکول دا جایز نه دي. فقط د اته کسان چې تاسو قرآن راوالئ سورة توبه راوالئ او تفسیرونه الحمدلله تاسو هر ځای کې به موجود وي په هغې کې دغه په سورة توبه کې 80 نمبر آیات دا وګورئ چې الله سبحانه وتعالی اته قسمه کسان یاد کړي دي او دا نه دي یاد کړي. بل غیر مسلم له زکات نشي ورکولی او داسې بنسټونه چې اوس جوړ شوي وي داسې بنسټونه دي NGOs دي موسسې دي چې هغې د شرعي حدودو خیال نه ساتي. د شرعي حدودو چې شرعي حدودو خیال نه ساتي هغې له زکات ورکول جایز نه دي بلکې هغه خلکو له به ورکوي چې هغه نیک خلک دي او د شرعي حدودو خیال ساتي نو هغې له زکات ورکول جایز دي. بل په هغه وخت کې دغه شان کومو کسانو له په اقاربو کې پلار له زکات نشي ورکولی مور له زکات نشي ورکولی نیا نیکه د له زکات نشي ورکولی اولاد له که زامن دي او که لورګانې دي که لمسي دي دې له زکات نشي ورکولی بلکې خور له زکات ورکولی شي ورور له زکات ورکولی شي داماد زوم که دا چېرته مستحق وي هغې له زکات ورکولی شي سخر خواښې که دا چرې مستحق وي هغې له زکات ورکولی شي. او دغه کسان چې موږ یاد کړل د لمسو پورې دې له زکات نشي ورکولی. الله سبحانه وتعالی دې څو خبرو معلوم د عمل کولو توفیق راکړي. تاسو نه هم واخر دعوانا